السلام عليكم استاذ مشه زه وکیل خان یم کاکا په خیر طبیعت خیر نو دلته راغلی ما د امریکا ورجینیا ریاست ته هلو نو دلته راغلی ما ورجینیا ریاست ته ورجینیا ریاست کې چې کوم دی امریکا ورجینیا ریاست او یو ملمر راغلی د وزیرستان نه چین ته تر چین امریکا ته راغلی ورجینیا ته چې ورشو نو دن چې راشو دلته کې او بلکې ملمانه ما ته ولاړ دي نور کمال السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دا ملمر چې کوم دی د وزیرستان نه راغلی دی وزیرستان نه چین ته تر چین نه دلته راغلی کانفرنس راغلی او نور کمال خو تاسو پیژنئ ما سره اکثر په پروګرامونو کې راغلی راځي السلام علیکم څنګه حواله تاسو خیر خیریت ته طبیعت هم ښه سفرونه هم څنګه تیر شو کانفرنس هم څنګه نور کمال ما ګاډي دغه ته خیر دی गाड़ी वर नजर साथे अदा अपार्टमेंट बिल्डिंग दे राजे 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 तसो मखिस पसे म हैन नो दन्न बजुदा सिरोरो स्ता कम यो कमरा दे कम यो अपार्टमेंट दे कम यो सो खो बकी उद निष्ता ना नस्ता बकी हां ما راځي دنه ورش پونه راځي دا ما به مشه مونږ دتیو مونږ ټول مر دي کې پړلې دي ما انور کمال ځانو په بار بار اغلا ما زم چې ملما بر خپل نوم نشورو کی صحیح ده خپل نوم د ما ملګرو ته کوم دا مونږ ویډیو ګوري مالا په نوم راځي اکثر ما ته خپل کوئی تاسو څنګه ملګری چې نوم دل درځي ته ما ملګرو ته نوم وای خپل پورا او دا کم ځای په کلی وطن کې ما خپل نام کمال ناصر احمد دی د وزیرستان سره تعلق ساتم ساوث نارث وزیرستان سره شمالي وزیرستان سره او میران شاه کې پاتې کېږو بیسیکلی وزیر یو شوی او میران شاه بازار کې پاتې کېږو صحیح ټکټ اپارټمنٹ بلډینګ دی یار गाड़ी خو مې سیو درو کنه ما गाड़ी باندې نظر واچ غریبه गाड़ी مشپک میاشتې شي ماتن خانه راغسته او کنه لانجه ته جوړ نه کی نو امریکا ته کله راغلی 10 تاریخ باندې امریکا واشنگټن ته ورسېدو په لسم تاریخ باندې او په لسم تاریخ باندې څو ورځې وشو تقریبا یار 15 ورځ مې د واشنگټن کې ها 15 ورځ دی دا نور کمالي ها دلته موږ انټرویو هیڅ نه ضرورت نشته ما یو ته ضرورت نشته سو کسان پاتې کېږي دلته کې مونږه دوه کمرې دي پکې ها نو پکې دوه ملګری دي او یو دلته پاتې کېږي ها ته ما پاتې کېږي ها ته خو ما سره په ویډیوګانو کې ډېر راغلی مې نور کمال خو خلک دی پیژنې مو او ته په تر کم ځای وطن کې زه خپل د نارث وزیرستان یم د میرلی یم ها میرلی څومره مودې دلته پاتې کېږي ته تقریبا 3 کاله مې وشول 3 کاله دی وشو ژوند دې سي روان دی زبردست صحیح دا خبر دا کو د امریکای د انډیواله کور دی ما به چې د 2 درې د چتا کمرې کوټونه وي پکې سعودي عرب په شان دی دا چې زه راغلم کنه ما ورته مې چاینا کې هوټل خالو کا تقریبا 30-40 فلور بلډینګونه وي ها د سلوخ چته یا منځله امریکا کې خو بالکل لکه پاکستان شانتي سیستم دی د دومره څه غو نشته چینج نشته وګي ما خو چې کېدای شي امریکا ډېر مو خدا چاینا ډېر ډیولپ تا چین کې خو چې کوم د سړکونو دلته ته ډي سي کې وګرځي دی کنه خبره ته سره کوم انټرویو کوم زه تاسو په لګم لاندې چې ورشه गाड़ी کې کینه راته ځکه چې गाड़ी باندې یریږم تاسو کینه کمال ناصر صاحب تاسو کینه دوست تاسو سره خبرې اترې کوم ښه 15 ورځې شو امریکا ته راغلی امریکا ته څنګه راغلی سره پر راغلی امریکا ما درې پیپر ایکسپټ شوی ترانسپورټیشن سپورټ کانفرنس مو ها د ترانسپورټیشن کانفرنس لپاره په دلته کې دلته دا ټول ورلد وایډ کانفرنس وی ټول دنیا نه خلک ورته راځي او ما مې اپلای کړی و لکه ما پیپر سبمیټ کړی ما درې پیپر ایکسپټ شوی صحیح او دای ما ته انویټیشن لیټر کړو صحیح به ما اپلای کړو ما 2023 کې مې اپلای کړو 2023 کې کوم کانفرنس په پاګې مې ما پیپر شوی او خپلته ما ویزا ریجیکټ شو 2000 ما اپلای وکړو 2000 ریجیکټ شو ویزا مې ها او د ځل خوش قسمتي و بس ویزا مې اکسپټ شو او چین نه پی ایچ ډی موکړه او چین نه بس ما پی ایچ ډی مکمل ده بس د مارچ کې ما فائنل ډیفنس ده ها او پی ایچ ډی مې ختم شي او وزیرستان ته اخري ځل کله تللی وزیرستان کې یاره د 2022 دسمبر کې چې راغلی هم چاینا ته بیا نه تل پاکستان ته چاینا کې هم بیا نه فرست ټایم امریکا ته راغلم لکه او ترانسپورټیشن کې پی ایچ ډی کول دا خو چې کم دی نو اوس ما اوس ملګرو ته کیسه کوله په لار روانو ما ته مې ملمر راغلی په ترانسپورټیشن کې پی ایچ ډی کړ هغه ماته په ترانسپورټیشن کې پی ایچ ډی کېږي هغه پکې حیران شو نو ما ته ابل وته یو کړ ترانسپورټیشن انجینیرینګ هډر لوي چې کم دی نو غټ فیلډ دی او کسی ترانسپورټیشن کې پی ایچ ډی کولو صحیح حساب سره یس سر او دا سو ما بیچلر چې کوم کړو ما سیول انجینیرینګ نه کړو دا ګاډه محفوظ او زما د کړګي نه ښکاری
ښه زه بس صحیح ده نو تیزي مواره ښه تاسو خبره وکړئ ما سره بیچلر سیول انجینیرینګ کړو ماستر مې دغه چې کوم چاینا نه کړو 2019 نه 21 پورې ما کړو ټرانسپورټیشن کې او ټرانسپورټیشن دا فیلډ دی چې دا کې مطلب ډېر زیات فیلډونه دي مطلب ډېر فیلډونه خو زه چې خپل کوم کار کوم او روډ انجینیرینګ باندې کوم روډ چې کوم کنستراکشن وی مینټیننس وی دا باندې خپل کار کوم صحیح په دغه باندې ښه دلته بل یو لک راغلی ساجد رضا نوم یې هم ډېر تکړه لک دی هغه په ټرانسپورټیشن کې چې کوم دی پی ایچ ډي کړی دی په امریکا کې دلته جاب کوي ډېر ښه جاب باندې دی نو موږ خو ټرانسپورټیشن خو دا خیالي بس ګاډي ته کېنه سټیرنګ او سړک او پلانې خو ډېر غټ فیلډ دی نو دغه ښه او دا چې کوم دی نو دا ته څنګه پته ولګي چې په امریکا کې یو کانفرنس کېږي او هغه کال کېږي د ټرانسپورټیشن تر تړلې چې هغې ته لاړ شي زموږ خبره موږ زیاتره خلک په غوږ کې ودي تاسو ته څنګه پته ولګېده دا موږ چې کوم ډپارټمنټ دی موږ یونیورسيټي ساوث ایست یونیورسيټي د چاینا کې الته چې کوم ډپارټمنټ او ورلد وایډ کې ډېر لکه ډېر مشهور ډپارټمنټ لکه چاینا کې دا یونیورسيټي کې دا ډپارټمنټ ډېر های لیول باندې دی بیا دغه یونیورسيټي نه تقریبا هر کال 200 پلس سټوډنټان راځي د کانفرنس ته راځي د کانفرنس اټینډ کوي لکه موست امپورټنت دی ورته ګریجویشن لپاره صحیح خو ما ټرای کړی و ما چې دا کې پیپر اکسپټ کول ډېر مشکل باندې ځکه چې ټول ورلد وایډ دا پیپر راځي ورته او دا مخصوص د کسان سلیکټ کوي ها صحیح ما پیپر سبمټ کړی او بس او ریویو کوېسچن خراله او بس خو خوشحال شوم چې ما پیپر اکسپټ شوی او بس چې پی ایچ ډي کې بیا رسې را ده پی ایچ ډي نه پس ما پوسټ ډاک ته خیال دی جاب آفر ماته شوی دی چاینا کې او پوسټ ډاک آفر ماته شوی دی ماته خیال مې پوسټ ډاک دی بیا دلته چې راغلم دلته مې پروفیسورانو سره خبره وشوې امریکن سره مطلب انټرسټډ وي ایمیل یې رانه واخیستل دلته د فیوچر برایټ دی او مطلب که تاسو موږ سره موقع هم دته شته موقع که تاسو وایي دلته موږ سره هم کولی شئ راتلی شئ جاب ته راتلی شئ مطلب پوسټ ډاک ته راتلی شئ او کانفرنس کې څه کانفرنس کې هو مختلف اکټیویټیز وي پریزنټیشن او پوسټر پریزنټیشن او مختلف مطلب د خپل کمپنیان راغلي وي د خپل فیلډ په اړه کې خبرې کوي ټول لکه کمیونټي چې کومه ولا ټول ټرانسپورټیشن ولې مونږ فیلډ ولا صحیح او په اول ځل امریکا ته راغلی او دا فرست ټایم ما څنګه ته محسوسيږي د چین او د امریکا ترمنځ څومره فرق دی یاره خو زه چې کوم مطلب ما خو چاینا کې 3 کاله تیر کړل او کنټینیو مې تیر کړی دي امریکا یو نام دی لکه مطلب نوم دی یو نام ولکه ټرانسپورټیشن انجینیرینګ سپیشلی مونږ چې کوم یونیورسيټي دا وایي چې امریکن مونږ اکثر سټانډرډ د امریکن یوز کوو امریکن خو نن سبا خو چاینا مخکې ځان ته سټانډرډ جوړ کړی دي او چې کله امریکا چاینا وګورم چاینا په ټرانسپورټیشن کې یاره ډېره مخکې تللی ده چاینا ډېره زیاته مخکې اډوانس ده روډونه سړکونه په هوا کې په ځمکه د ځمکې لاندې تاسو به چې کله خو ته به لا ډېر ګرځېدلی هم نه غواړې امریکا کې هم غواړه دا شیز نشته زموږ امریکا هم د چا نه کمه نه ده او دا ما تاسو به چې کله ویډیو کې ریکارډ کولی چې دلته یم روډونه مې کتل ما کله کله په تا باندې کمنټ هم وکړو چې خانم ته راشه چاینا ته چاینا وګوره سړکونه وګوره ما ته یاد چې دا کمنټ ما کتل سیستم ته وګوره کنه چې دا چاینا څنګه ده دا خو صرف امریکا خو نه دا سم خدا چې کم دی نو انور کمال راغی د دې په گاډي ګرځي ټوله خراب کړو دلته خو چاینا کې خو لکه ډېر زیات د ټرانسپورټیشن سپیسیفیک هلته سب وی فاسټ ټرین چې وګوره دلته مې ټرین دننه راته وایي دا ټرین ته وګوره اواز راته ځای خطر ام ټریک خو نه خو دغه دي کنه دا وګوره چین خو لګیا دی اوس جوړي زه د یو صحافي په حیث باندې زما دغه جوړیږي چې زه خپل خبره بیلانس هم کم کنه چې د ار اړه پکې وي خو بد اړخونه ټول وي نو ګوره دلته په امریکا کې امریکا 100 کاله وړاندې جوړه شوې ده دا شیزونه چې کم شوي د ځمکه کې کاندې ریل ګاډي دا زمانه وړاندې شوي دي خلک به اوس کوي کنه لومبني قدم غسل ګران وي دا آیفون لومبه جوړول ګران اوس خو چې کم دی بس چین کې اسمبل کیږي لګیا دی ول پرزیلیږي او دغه ټول ټیکنالوژي دی نو مطلب دا دی چې اړ شي چې کم دی دغه حساب سره اغه نوې شي جوړ دلته چې یو سړک بند شي دلته کنستراکشن روان دي بلډینګ سره لاندې تو ګور سره ټریفیک ډسټرب کړی دی نو خلک ډسټرب کیږي وسره ډیر زیات حال دو چې کم دی نو د دې لپاره ډیر پیسې خو دي ښه واقعي نو د کې شک نشته چې نور ملکونو کې نور هوادونو کې سړکونه او خاص کر د بدویم چې د اسلام آباد سړکونه چې کم دی واشنگټن ډي سي سړکونه نه خدي نو د دوه ویلي شو ما چې کم کتلې دي لیدلې مې دي ځکه چې دلته یو سړک بنديږي او دلته په یو سړک نه دی سړک کې چې کم دی د بجلی تار هم تللی دی پیپ هم پکې تللی دی بیا پکې سړک لاندې هم دنیا ده سوچته لاندې کنه دغه حصه ښه نو اوس واپس خلک ډېر خلک چې امریکا ته راشي واپس ما راځي نه خو دا اکثر چې زه امیګریشن باندې راتلم هم کنه دا کوېسچن یې مانم کړی و کنه مطلب چې تا واپس ځې که نه به ځې ما ورته ویل باندې زه خپل یو سټوډنټ یم څه خو نه یم مطلب څه داسې
نه ایجوکیټډ مطلب ما خپل پی ایچ ډي دلته کنټینیو ساتم ما چې کله دلته انټرویو ورکوله کومه ویزې پروسس باندې هلته ما نه دا کوېسچن کړی چې زه به که نه به مطلب ځنه کسان پاتې شي هلته چې ما خپل پی ایچ ډي ده او هلته زه کنټینیوس پې ساتم خپل پی ایچ ډي ما ټایم پوره کړی دی څنګه خپل پی ایچ ډي په لاست کې پرېږدم صحیح واپس اراده هم شته او واپس اراده هم شته چې دا دا که مطلب ما د فیوچر کې جاب میلاو شو زه به ځم امریکې ته یو خبر راته بل یادېږي نور کمال ضرور کمال اساس سره خبرې کوو زه وړوکی وم پلار سره مې په حجره کې ناست وم یو سړی راغی زما پلار ته یې ویل چې زما راځوی ورسره وتې زما راځوی به امریکې ته بونه ځي دا به څنګه ځي امریکې ته پلار له بچه ماشوم له په سر باندې لاس راکړو پلار ته یې ویل چې پلانیه په ده سبق ووایه تعلیم پې وکړه په خپل امریکې ته لاړ شي ګوره دغه تعلیم دی دا دی ګورئ دا دی چې کم دی نو کمال ناصر صاحب چې کم دی نو چېرته چې مونږ خبره کوو نو وایو چې کله پکې چې کم دی نو خلک زموږ د سیمو نه شمالي وزیرستان نه جنوبي کله کډوال وي کله پکې پوځي عملیات وي کله پکې چې کم دی نو زموږ ممپلیم په پنجاب نه راځي په مونږ خرڅېږي که نه نو ټولې کیسې چې کم دي نو هغه ټول هر څه کیسې ګډوډې دی هلته کې نو مطلب دا دی چې تعلیم سره وکړي تعلیم رڼا ده تعلیم چې کم دی نو سړی ورته د دنیا ګوټ ته رسېدی شي او زه پوره یقیني یم ما په امریکا کې 20 کاله تېر کړه زما 20 کاله او ستاسو چې کم دی دا 15 ورځې او که تاسو پاتې کېدل غواړئ دلته سیټ کېدل غواړئ تاسو به زما نه وړاندې لاړ شئ څه چې تعلیم هم ډېر کړی دی سبق هم ویلی دی او ستا د سبق ډیمانډ دی دلته کې نو دغه حساب سره تعلیم ډېر زیات ضروري دی په دې خبره مې زور ورکړو چې مور او پلار دا خبره که څوک ګوري نو تعلیم ډېر زیات ضروري هم په هلکو کې هم په جینۍ باندې وکړې تعلیم که څنګه ته راشي مخامخ کښېنه که نه دی خوا چې تا په ګاډي باندې تماچه وکړه بیا ورځه ته خو مې په ګاډي پسې وکړه ها صحیح او د امریکې د کومه خبره خوښه شوه کومه دې خوښه نه شوه سړکونه سړکونه دې خوښ نه شو خوښه دې څه شو یار امریکې دا چې مطلب چاینا کې ما وخت تېر کړی دی دا چې کومه دی د عوامي دي مطلب امریکا دي دا هم خو ما ته پوښتنه خلک خو وایي چې فلسطینیان ټول امریکایان ووژل دا دي نه دي وایي نه خدای خو عوام خو ډېر ښه دي مطلب ما څه دلته پوښتنه وکړله زه بهر هم یوازې وم وتلی ما پیکچر یې موبایل هم ورکړی دی پولایټلی انداز سره ډېر خوږه زبردست انداز سره مطلب ویلکم هم کړی دی خو ته پوښتنه یې رانه کړې کوم ځای یې څنګه راغلی څونه سټې ده دلته انجوای که امریکا انجوای که دغه وایټ هاوس دی باقاعده یې ګایډ کړی هم یم لکه مطلب زه داسې نه فیل کوم ما چاینا کې وخت شوی هلته لږ تکلیف و لینګویج پرابلم خو دلته خو زه داسې بالکل نه فیل داسې لګېږي چې وزیرستان کې ګرځې خو کرفیو پکې نشته خو دلته داسې زه فیل کوم انور کمال ته مې وویل ته مې چې ته صرف ما پرېږده او ته مې صرف دا چې زه راتلم یوه ورځ مې مخکې میسېج ورته وکړو چې انور کمال به واشنګټن کې حلال رېسټورنټ ته ما ته غټه ایشو دی خوراک ده ما ته بل څه مسله نشته دا وویل چې بالا رېسټورنټ دي ما چې نور ما پرېږده بګې نور زه بلد یم بیا هلته چې هلته زه چاینا کې ما 3 کاله تېر کړل هلته ما ته صحیح شوم نه وه صرف د لینګویج ایشو ده ما ته ژبې او د ژبې مسله وي پکې ښه او دا خبره چې او څومره پیسې دې ولګېدې امریکې ته په راتګ باندې دا د خپله خرچه دې وکړه که کانفرنس والا سپانسر کړی وي یونیورسټي سپانسر کړی دا کړی ول لکه تقریبا فاینانس کړی ښه دا ټوله خرچه یونیورسټي کړې ده خو صرف دا چې کومه دا ځان ته خرچه راوړې دا مې ځان نه وشوه دا به مې پروفیسر راته فنډ کړي دا هم درته انور کمال نه واخلو انور کمال ډېر زیات سپورټ کړی یم یاره زه د ډېر مننه کوم څنګه چې دا میسج ما کړی و دی په اوله ورځ راغلو او ما ته د ګرم چای راوړو پاکستان والا ټي لکه ملک ټي راوړو که نه ایرپورټ ته هوټل ته راغلی وم ما ورته ښه تاسو هوټل کې پاتې کېږئ زه هوټل کې یم زه هوټل کې پاتې کېږم دلته چکر لا راغلی دی لکه نه واپس دی راځي ما ته هلته نه ما پیک اپ کې ما ګرځوي سټیشن سره هوټل دی نږدې دی ښه او ما هر څه بک کړي ما تکلیف ته هم نه ورکولو ما درته ووایي په آخري ورځ ما د سره ډېر ښه ګیسټ چې راغلی و په ایډوانس کې هر څه بوکینګ کړي او ما ته پته یا نه وه ما ورته وویل چې خیر دی زما سره به پاتې وایي ده وویل چې نه تاسو چې لږ ټایم راکړئ دا به ډېره غټه خبره وي ما چې ټایم خو به درکړو ما ته چې په کوم طریقه باندې میسیجونه راغلي ما چې خامخا به زه ورسره وینم که نه او مې کمال ناصر سره زه خامخا وینم او بل ما ورته دا مو وایي دلته په مخکې دا ما ته هغه ځوانان هغه پیغلې چې تعلیم کې او پښتون وي هغه خبره چې کم دی دپاره خو زما سر ته قربان او ځکه چې موږ ته تعلیم ډېر زیات ضرورت دی او بیا ته چې کم دی نو دا چې کم دی د پوره خبره مې بي نه وي کړې داسې مطلب زیا و دی یا ټول د وزیرستان خلک ایون د پاکستان خلک په داسې علاقه کې پیدا شوی دی که نه چې اوسه پورې په دا وخت کې نه پاکي انټرنیټ شته پته راته ټول خلک ته خبرو ما خلکو ته هېڅ سہولت نشته پکې ما 14 کاله په وزیرستان کې نوکري وکړه د 2000 نه هم نه واخلې د 2015 د مارچه پورې ما په وزیرستان مونږ نوکري مې څه وکړه مونږ براډکاسټ کوو هغه سیمې ته مونږ ټول خبرونه به د هغه ځای نه
مونږ نه امریکا غږ وایس اف امریکا ډیو نوم به مو لیدلی وا نو پاره کې مونږ ټول ته ټول شپه راځم تیر کړ او ډېر خلک نه دي خبر د مونږ کتون کې نه دي خبر نو دا خبره بالکل دا کم چې زه بار وایم کرفیو کې سي دا خرګز خاندان زموږ سیمه پر خو مونږ بدقسمتي ده مونږ بدقسمتي ډېر خلکو باندې کم نه هغه خبره غلط انټرپریټ کې دي شي معنی ته نور واخلي او کیسه دا نه مطلب دا نه دی مطلب د خبرې دار چې دنیا کم ځای کې دا مونږ نن سبا هم چې کم د انټرنیټ نشته بجلی نشته او پښته هر څه کې زموږ سره شي نشته کنه پښته هر څه کې زموږ شي نو خیر ډېر خبرې په دغه طرفونه کو کړی د بمزو نو زه خبرې خو پاتې نشوي تاسو بس زبم د نظم تاسو هم چې کم دنو زبم چې دوره بډې روي که څنګه مننه سر مهرباني زه ډېر زیات خوشاله شوم تاسو په لیدو باندې تاسو وخت راکړو نه ډېر مننه موږ په کارو چې ډېر ټایم هم دل درکړی بس وکړو تاسو ژوند داسې دی چې تاسو ویډیوګان مې کتلې اولډ بریج او وډ بریج ا ویډیوګان مې ډېر ورودلې او ما چې دا اولډ بریج ځکه کله ګورم دم نه راته وایي دا ځای دی ته دلې راوستي وډ بریج ته تاسو نه د الکساندر په طرف لاړلی سوزله راوډ بریج ته نه ته خو خدا خو بیا چې تاسو مال ته راغوښتي وي خو ما زه خوشحال شوم کنه ما چې بس بیا اراده شته راته ان شاء الله مشتامه بل ځله په پورټل کې کمره نه اخلي ما سره به پاتې کېږي چې راشي صحیح ده ان شاء الله او دا خبره نور کمال به ملته راشي موږ سره به بل ځله چې کم نه او ویزه سوره ده 5 year دی ما مړه بیا پکې چکر وراشه په ګرمه کې راشه یخنه کې نه یخني خو تاولې اوس را پیډو موږ تاسو ډېر زیات یخه واګانی په ګرمه کې راشه ګاډ د مالړه نور کمال والله ما خو تاسو چې شپږ میاشتې تنخواه مې نه راغسته نو ډېر مننه کوم تاسو کمال ناصر صاحب او بریالي اوسې ژوندې اوسې ګړندې اوسې هم د دې سره زه وکیل خان بدن اخلم اجازه تاسو د کمال ناصر خبرې واورېدې د وزیرستان سره تعلق ساتي شمالي او دغه شاندل امریکای ته راغلی دی د کانفرنس لپاره ترانسپورټیشن کې پی ایچ ډي کړی روان دي سبا کوی د چین اوس واپس بیا دي سبا د فلایټ ته واپس او که خیر نور خبرې به سره په نور پروګرامونو کې مکو الله کړي خیر ژوند د دې سره زه وکیل خان بدن اخلم اجازه چې چرته هم یا بریالي اوسې خوشاله اوسې ژوندې اوسې ګړندې اوسې او دا د انور کمال کور دی د الله پام